سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وئ د جرمني د کولن په ښار کې یو او کولن ښار چې دی تقریبا تورستان یا سیلانیان ډیر ورته راځي او دغه دکان هم د سیلانیانو لپاره په نظر کې نیول شوی دی ډیر شیان چې ګورئ د سیلانیانو لپاره دي ځینې داسې د افغانستان په ټیپ شیان هم زه ګورم دلته شته او د افغانستان شیان خو څه کوي چې افغان مې پیدا کړ دلته او دا افغان چې دی ډیر پخوا راغلی دی دې وطن ته او په نورو بهرنیو هیوادونو کې هم وخت تیر کړی دی او دا د افغانستان زعفران دي دا ګوره دا د بله ښه خبره خو غواړم چې د زعفرانو خبره خو به اوس پرېږدو تسبیح هم دلته شته وینې د افغانستان نو داسې معلومیږي چې د افغانستان بوی راځي د دې دوکان نه غواړم چې د اصلي سړي سره خبرې وکړم سلامونه انجینر صاحب ستړی مشه جوړ په خیر خدای خدای راوړي تړي صاحب خدای جوړ په خیر انجینر صاحب متی الله رحیمی رحیم متی الله رحیم چې دی دلته به یاره د 10 کلونو به زیات کې څو کاله به کېږي چې دلته یې تقریبا 4 کال کېږي 4 یو نوي کال څه دلته په یو نوي کې دلته راغلی نو یو نوی خو هغه کالو چې په افغانستان کې لا هم د دیموکراتیک نظام واکمني وه که نه ښه د ډاکټر نجیب باچایي وه په اصطلاح هغه وخت کې راغلی او دلته راغلی که شوروي کې هم تا سبق ویلی دی نه تحصیل کړی دی هلته کله تللی وې شوروي اتحاد ته اوس خو شوروي اتحاد نشته هغه روسیه چې ورته وایي په 950 کې موږ لاړو که نه ښه 1150 کې لاړو ښه نه وای دا د خلقیانو په اصطلاح انقلاب نه وروسته موږ اوله دوره وشو لاړو او څو کاله دې هلته تېر کړل 15 کاله چې دې ولوستل کرنه ښه ته د کرنې انجینر یې د کرنې انجینر یم اګرار انجینر نو په کرنه کې د څه شی ډېر زده کړي دي داسې مشخص مڼې مالټې میوې او که د ځمکې حاصلات موږ ټوله ویله عمومي موږ زراعت وایه فقط ډیپلوم بیا په دغه کې دفاع کوه په یو مشخصه رشته کې چې دفاع مو کوله په پخته کې ښه پخته پنبه وکړي مالوچ دفاع مې په هغه کې نو په خپله رشته کې دې بیا کار هم وکړه قطعا نه دی زمونږ د ټولو دا حساب دی که نه زه هم انجینر یم خو انجینري رانه پاتې شوله کار مې پکې ونه کړ نو دا راته ووایه چې هلته ژوند څنګه و په هغه وخت کې چې ته مسکو کې وې نه د دوستۍ پوهنتون کې وې د دوستۍ پوهنتون د مینوالو دپاره یادونه کوو چې په مسکو په منځ کې یو پوهنتون دی چې د دوستۍ پوهنتون دی او دا د یوه انقلابي مبارز چې د ارتریا و که د ایتوپیا و نه د کانګو په افریقا کې د کانګو د جمهوریت و او د ده نوم چې و پاتریس لومومبا بیا بلجیمیانو او امریکایانو په ګاډه باندې ونیوی مړی کړي دا پوهنتون د هغه په نوم یادېږي او د دې لپاره نو طبیعي ده چې د دوستۍ پوهنتون ورته وایي د دنیا د هر ځای نه به خلک والته د ټولو ودې په حال کې ودو خلک تقریبا هلته وه اسیا افریقا لاتین امریکا او طبیعي د افغانستان افغانستان هم اسیا کې راځي او ته څنګه وې د نورو سره مناسبات څنګه و د نورو هیوادونو د شاګردانو سره کاشکې هغه دوره بیا راتللی نو څنګه سره جوړېدلی د ودې په حال کې هیوادونه هم د افریقایي هیوادونو شاګردان څنګه بیا طبیعت مو سره جوړېده د طبیعت هلته د درس خبره وه موږ هلته درس وایه وایي د ورونو په شان باندې ماته ژوند کوه په لیلیو کې فرضاً چې اوسېدلو هلته مو په اشپزخانه کې ګډ پخت پاس کوه په هماغه یوه دهلیز کې ټوله اوسېدلو یو اتاقات و یو ځای اوسېدلو په لیلیه کې صنفو ته تللو یو ځای صنف کې یو ځای کښېنستلو بنا موږ په منځ کې کوم لانجه و دغه نه ده پیدا شوې او روسان به مو در سره که نه په صنفو کې نه دا چې په صنفو کې روسان راسره بلکې په اتاق کې هم یو نفر باید راسره موږ 4 نفره په یو اتاق کې اوسېدلو یو د افریقا امریکا لاتیني امریکا او د اسیا او یو شوروي یا اروپا روسیا خو د شوروي اتحاد ښه دا ولې د دې منطق څه و منطق دا و چې موږ باید په داسې روحیه باندې تربیه سو چې دغه ناسیونالیستي افکار زموږ د موضوع څخه ووځي موږ باید
انټرنیشنل وای او د خلکو د دوستۍ پوهنتون نه د خلکو د دوستۍ پوهنتون یعنې موږ باید یو بل سره دوستي زده کړو یو بل باید وپېژنو چې موږ څوک یو خو دغه خواص خو په تا کې تر اوسه پورې شته ما مخکې د دې انجینر صاحب نه پوښتنه وکړه مالې ته د کوم ځای وایي زه افغان یم مالې پوهېږم چې افغانستان کې د کوم ځای وایي د افغانستان یم تر اخره پورې راته ونه ویل دومره خو پوه شوم د لهجې نه یې د ژبې نه یې چې دی د کندهار دی خو په کندهار کې راته قوم ونه ښود مالې د کوم قوم یې وایي افغان یم نو خیر نه غواړې چې ووایي چې د کندهار کې د کوم ځای د کوم قوم یې هلته خو پوپلزي دي بارګزي دي ښه به دا وي چې د دې خلاف سړی سمه دا موټې رابنغړي دا موټې رابروي او د دغه خلاف مبارزه وکړي ځکه افغانان یو افغانان دي د افغانستان په کلمرو کې څوک اوسېږي هغه ټول یو دي یوه خاوره ده او ټول د دې خاورې بچي دي بناءً پر دغه مورد باندې باید هلته ډېر کار کېږي د دې لپاره چې د دوو خلکو تر منځ ټچ راولي او هم رامغلی نورد الیانس نه شمالي الیانسونه غربي الیانسونه شرقي الیانسو او په خپل منځو کې څونه سره وټکول څونه یې ووژل یو بل خو ولس بیا هم نه سره جلا کېږي ولس خو ولس نه جلا کېږي مینسته پکښې کې اما اوس را روانه ده دا خبره کرار سره جلا کوشش کوي د جلا کې سره په دې لپاره ډېر کار کېږي خو ستا مطلب دا دی چې د هغه زده کړې او د هغه چاپېریال تاثیر در باندې طبیعي چې انټرنیشنل پاتې شي افغان پاتې شي په هغه روحیه باندې موږ وروزل شولو چې موږ افغانان یو حتی موږ چې په پکتیا ته اول کال ولاړلو هلته مو سوګند کړی دی چې موږ به خپلې خاورې ته کار کوو سوګند خورو څه چې زده کوو د خپلو خلکو دپاره به خدمت کوو سوګند خورو یوه کیلي یې راکړله کیلي مو پورته کړله که نه چې دغه ده او هغه سوګند موږ خوړلی دی او باید هغه ونیسو موږ باید زما د خاورې هر څوک چې دشمن وي هر څوک چې زما خاوره جلا کوي سره زما ولس جلا کوي هغه زما دشمن دی زموږ تلاش باید د دې دپاره وي چې دا ولس سره یو کړو دا وطن یو وساتو انسانان په رنګ وو په ژبه وو په ډیالکټ باندې په دا مختلف خواص موږ ښه وایو که نه په دې باندې نه سره جلا کېږي او نه باید جلا سي سره موږ باید یو سو دا زموږ خاوره ده ولې متاسفانه چې هلته دښمنانو داسې کار وکړي چې موږ سره وجنګوو تاجک یې د ازبک سره وجنګاوه ازبک یې د پښتون سره وجنګاوه پښتون یې د بل چا سره وجنګاوه او دا وطن یې وران کړي دغو شیانو وران کړي فقط د څو پیسو په مقابل کې د شوروي اتحاد هغه وخت کې خو طبیعي ده چې شوروي اتحاد داسې یو هېواد و بیا هم د خلکو دپاره یادونه کوو چې شوروي اتحاد کې تقریبا 15 جمهوریتونه وو او دا داسې وښیه لکه بېلابېل هېوادونه دا بیا اوس نو طبیعي ده چې نشته په هغه وخت کې شوروي اتحاد وو او مسکو یې پایتخت وو اوس د روسیې پایتخت دی د دوی وضعیت څنګه و د روسانو د شورویانو په اصطلاح ستاسو سره وضعیت څنګه و په شوروي کې زموږ سره دوی ډېر ښه وضعیت کوه حقیقتا ښه وضعیت خو ډېر مهربانه خلک یې وو ځکه دوی جنګ لیدلی وو او د جنګ کیسې هر وخت کېدلې په دې خاطر باندې ډېره مهربانه تربیه سوې وه او د جنګ یې نفرت درلود دا حقیقت دی هېڅوک سړي د دې سره چې افغانستان ته راغلي وه دا چې بیا دوی راغلي وه دا خپل ځان ته سوال چې ولې راغلل دا بېل بحث دی چې ولې راغلل اما خپله په داخل د شوروي کې د شوروي خلکو د جنګ څخه نفرت درلود او د جنګ کیسې بیا همیشه کولې زړو خصوصا زړو خلکو متقاعدینو همیشه یې کولې بنا دوی د دغه ډېر مخالف وو چې جنګ باید ونه سي نو زموږ سره د محصلینو سره واقعا ډېر ښه ژوند کول ډېر ښه زه خپله ورسره ډېر ښه خاطرات ورڅخه لرم د شورویانو نه ښه خاطرات لرې ښه و در سره مهربانه وو دا خلک څنګه دي رښتیا د دوی او د شورویانو منځ کې فرق ویني که رښتیا درته ووایم ما په شوروي کې 6 کاله پسې تېر کړي دي ټول 6 کاله ما ژوند کړی او دلته مې 15 کاله ژوند کړی دی که زه اوس شوروي ته ولاړ سم مسکو ته بېرته هماغه ځای ته او یو ملګری مې خبر سي چې دی راغلی دی زه فکر کوم 6 نفر 8 نفر نور ته تلیفون چې راسي دا ملګري مو راغلی دی راځي یو ځای ډوډۍ سره وخورو بنډار وکړو خو کېدای شي څوک دا پوښتنه وکړي چې هغوی بېکاره دي ځکه دا خلک مصروف دي ځکه وخت نه لري بنډار ته وخت نه لري نه هغوی څخه ډېر مصروف دي هغوی ډېر کار کوي اما زه دلته ملګري نه لرم په 15 کاله کې زه یو ملګري لرم
نه د افغانانو منځ کې نه لري که د جرمنانو د جرمنانو په منځ کې د افغانانو نه د جرمنانو په منځ کې زه یو ملګری هم ژورنالیست دی په دې ځای کې دفتر و د دې ځای چې راووتې دلته بیا یو ساه واچوله بیا روان سو کور ته د ترن سټیشن ته به ولاړو سهار چې به راتلم پر دې ځای به پر ما یو سلام راچوم بس همدا یو سړی بل څوک زه نه پېژنم حتی د کورو همسایګان لا نومونه زموږ نه دي سره ځای یو د بل دلته په روسانو کې یو متل وایي لوچه sto друзей, чем 100 рублей. یعنې د سلو نیمې 100 روبلې ایمې 100 друзей د سلو نفرو څخه سل نفر د سلو روبلونو سل ملګري د سلو روپو په مقابل کې نه دا ښه دی دلته هغه شعار نشته دلته هر څوک خپل کار کوي سهار ځي ماښام راځي خپل کور ننوځي چا سره کار نه لري ښه دلته چې راغلی څنګه راغلی څه کیسه وه مجبور شوې که په وای څوک په رضا د ملک نه ځي یا ډېر نیستمن سي یا د ظالم د زوره ځي نو په وطن کې وضع ډېره خرابه وه ډېره خرابه شوله په اقتصادي لحاظ باندې هم ډېره خرابه وه په امنیتي لحاظ باندې هم ډېره خرابه وه او هغه چا پورې چې ما تړاو درلودی هغه ګوند پورې چې ما تړاو درلودی په هغه کې هم دننه وضع پسې خرابه شوله نور مې نه سوای کولی چاته واوسېږم کنې زه به په نوی راغلی دلته چې راغلی څنګه و په اولو ورځو کې به سخته وه درته ژبه دې نه وه زده د کار پیدا کول ګران و اخر دې خپل کاروبار پیدا کړ ډېره سخته اول چې دلته رالم موږ ته یې سیاسي پناه نه کړله پاسپورټ یې نه کړله ویزا یې نه کړله دعوې پس د شپږو کالو ما وکولی سوای چې ویزا په لاس راوړم دا د ټولو افغانانو دپاره و که ستاسو دپاره تقریبا د ټولو دپاره و ډېر قبول شوله ولې ډېر نه شوه قبول په خاصه توګه هغه خلک چې دغه اخرو وختو کې د ډاکټر نجیب په وخت کې چې راغله د ډېرو خلکو دپاره داسې وه په مشکل یې قبلوله نه یې پرېښوله نو موږ هم په هغه کټګورۍ کې راغلي وو نو بیا د دې مو حتی د کار اجازه یې نه راکوله چې کار وکړو بیا مو څنګه ګزاره شخصي کار دپاره قطعا اجازه حتی ما وکیل ونیوی دلته مې وکیل ونیوی چې زه خپل کار خپل ځان ته شخصي کار کوم ما ته اجازه راکړي کار نشته چې وکړم شخصي کار ځان نه راکوم خو دوی به فکر کاوه چې مزه دې نشته کار دې نه دی زده نه هغه خبره نه قانون داسې دی قانون داسې دی د افغانانو دپاره دغه خبره ده بیا څنګه دی بیا د اخر خپل کار شروع کړ یعنې اوس خپل د ځان بیا مې چې دلته دایمي ویزا واخیستله بیا مې نو د کار اجازه پیدا کړه د شخصي کار اجازه مخکې د دغه نه یو څو وخت مخکې یو 2 کاله مزدوري وکړه که مې 3 کاله مزدوري وکړله سترویکه کې مې کار کاوه د ساختماني دستګاه کې مې کار کاوه نو هغه ویزه چې مې واخیستله وروسته مې د شخصي کار اجازه پیدا کړه بیا مې مارکیټ شروع کړ مارکیټو کې به مې هلته به دې مالونه خرڅول دا شیان به دې دا شیان خو نه خو نور شیان مې خرڅول هغه کرار چې مې بیا امکانات پیدا کړل نو دغه دوکان ته راغلم او د دغه دوکان ښځه ډېره مهربانه ښځه وه خاونده یې سپین سرې ښځه وه هغه هم د جنګ د وخت وه اخلاق ګمان کوم او دې هم ډېر کړاوونه لیدلي وه په ژوند کې نو کرار دا دوکان ما ته په کراره کړي ما ته چا دوکان په کراره راکړ دونه کمو پیسو والا ورته خلکو څوک چاته څوک دوکان نه ورکړي بیا مې دا دوکان ونیوی نو په اولو وختو کې به یې چلولم اسان نه و که نه مصرف به ډېر و نابلدتیا وه مال نه و په مال نه پوهېدلم دا شیان ما نه پېژندله په هغه وختو کې ما یوازې دلته یو څو دانې افغاني دغه زاړه زیورات ایښي وه او یو څه مې دا د موبایل پوښونه په جریکالو کې سره ایښي بیا مې کرار سړی پیدا کړي اوبه راوښول چې دا خرڅېږي دا بس دغه شیان نو مالونه د کوم ځای نه راوړې ته په لې هم رانیسم په چین کې هم رانیسم په چین کې دغه کوچني شیان رانیسم چین خپله راوړي دا د هغه ځای راوړم او دا شیان چې بیا دا جرمني دي دا بیا د دې رانیسم دا به ګرانه وي نو ګران او ته چې دلته یې وطن څنګه د وطن سره اړیکې شته تګ و راتګ په اول کې نه وي اوس وضع سمه شوې ده چې زه ځم دونه پرابلم نشته نو دا ګیره چې نشته دا څنګه دا اوس د طالبانو حکومت کې هم ځې د طالبانو په حکومت کې هم ځم بیا څه نه درته وایي هر کال ځم یو نیم پیدا شي وایي چې ژر دې ولې خرېدی ده زه ورته وایم چې تېره وشوه چې په کوم ځای کې لیکلي دي چې مې خره ډېره سنت ده نه
سنت ده او سنت که سړی ونه کړي ګناهکار کېږي نه او که وکړي ډېر ثواب لري او فرض چې فرض که سړی ونه کړي ګناهکار کېږي او که انکار ترې وکړي کافر کېږي بیخي نو بناء د ژبې پرابلم دومره غټ پرابلم نه دی نو بیا چې ورته وایم چې وروره خو که ګناه وي خو هم جواب یې زه وایم که د هغې وي خو نو خاصه خبره نه ده ما د خپل ملا څخه زه چې کوچنی وم په ماجد کې مې سبق ویلی دی که نه ما د خپل ملا څخه دا زده کړي دي دا اوس مې تا دا خبره وکړه چې سنت څوک وکړي نو ډېر ثوابونه لري او که یې ونه کړي ګناه نه لري خو خیر دا خبرې به پرېږدو خلک د خپله قضاوت کوي ما ورته به څه اوس ځانونه پېښ کوو دلته راته ووایه په دې وطن کې چې تا 15 کاله تېر شول که نه د افغانانو سره اړیکې څنګه دي د افغانانو ژوند دلته څنګه دی یو له بل سره تګ راتګ راشه درشه اتفاق دا شته که نه شته ولې خو ټول په کار وخت دی بېچارهګان اما بیا هم کوم وخت چې څوک وفات شي پاتې یو جنازه وږي شان سره ځي ورځي که کوم واده ماده وي هم سره ځي ورځي ستا دا شان سته دا نوی نسل هم څنګه دی ستاسو دلته ژبه کلچر ترې هېر شول که نه ښه دي ساتي ډېرو خلکو ساتلی دي د ډېرو خلکو څه هېر شوی دی دا په هغه کورنۍ پورې اړه چې دی په کومه کورنۍ کې اوسېږي ځینې په ځینو ځایو کې په ځینو کورونو کې د مور پلار یې یا د مشران یې ضعیف وي نیسي کولی چې د خپل اولاد ستا څه حال دی په کور کې موږ خو ډېر کم یو په کور کې نه نه پوهېږم په کور کې پښتو وایې که جرمني نه پښتو وایې زما زوی چې خدای وبښي خدای دې ښه وکړي هغه ډېره ښه پښتو ویله او په ډېره ښه افغاني روحیه باندې روزل شوی و یوه ورځ دا څه چې را په یاد مې شو یو ورځ زه دلته ولاړم دا ستا پر ځای باندې دی په دغه ځای ناست خدای دې ورته چې څه وسه دلته یو سړی راغلی ورته ودرېدی نو دی زه دلته یو بل چا سره اخته وم په سودا باندې هغه دی د دا سړي سره په خبرو کې راغلی د جمهوریت وخت چې بیا په خبرو کې راغلی خو هغه پوښتنه ځینې وکړه زما د زوی ډېره ښه انګلیسي زده امریکایي و هغه پوښتنه ځینې وکړه د کوم ځای د افغانستان یم هغه ته ډېره جالبه شوه نور عسکر هلته دي څنګه خوشحاله یاست څنګه د ما ته داسې وکتله موسکی شو راته مره یې ورته وویل که د افغانستان عسکر امریکا ته درسي او ستاسې حکومت چپه کړي ته به خوشحالېږې هغه ورته ویل نه ولې زه هم نه یم په خوشحاله هغه سړي ما ته وویل دا ستا زوی دی ما وویل دا څه وایي ما دا ستا او د ده ترمنځ بحث دی خپله خبرې سره وکړي ماره یې ورته وویل موږ خو عسکر چې راغلي دي هلته مو طالبان د منځه وړي دي طالبان تروریستان دي طالبان ترور کاوه څه شی کول خلک یې وژله ماره ده ورته وویل زما طالب و هغه ستا امریکا ته نه و درغلی که وژلی یم زه به یې وژلی یم ولې ستا عسکر راځي زما خلک وژني زما سپین ږیري او ځوانان وژني بنان ستا عسکر زما دپاره تروریستان دي ستا دپاره زما طالب تروریست و ستا عسکر زما دپاره تروریستان دي هغه د هغه ځای څخه دغه کړه دلته یې په بوکس باندې ووهه دا واقعیت دی ده ده د دې خوا بوکس په کار کې هغه یې ووهه جنګ سو په دا ځای کې داسې دروازه وه هغه دلته دا دروازه ولوېده د آینه را د دې خوا څو ما رامناک تلویزیون په هغه کې ما څه کوي لیونی سوالې جنګونه کوي سړي ښځه درلوده چې زما ما لمېږي چې کاش خافه د سیاست نه دی اوس ایسا سړي و چې په ژبه یې ګوډولی چې اما جنرال ده ورته وویل چې زما هغه بد طالب ستا د بوش و ما څخه ښه دی زما دپاره وځه ایسا هغه ولاړ د دغه وخته پورې موږ المانۍ پاسپورټ نه درلودی ما د واده سره کړی و چې المانۍ پاسپورټ نه اخلو دا ډېر جالبه ده نو دا خبره هم چې کړې ده بیخي در باندې نور هم خطرناک شوی وال خطرناکه شوله خبره نو سهار وختي ماښام چې ورکړه ما تا څه کوله ونه دی حق نه لري چې دی ما ته په دوکان کې دا خبرې وکړي دی څوک دی کور ته چې ولاړو سهار وختي راکښېنستی زه د لمانځه نه وروسته بېرته بېدېږم زه پر وخت اکشن لمونځ کوم بیا بېرته بېدېږم نو سهار وختي دی راغلی زه یې پښه یې راونیول ویل راته
کوم څه کوي وای بابا دکان ته به زه نن لاړ شم ته لاړ شه د الماني پاسپورت الټرا ورک مال ولې ما ته خو چې ما ته غواړي پاسپورت لرو الماني پاسپورت نه نو ده راته وویل بابا دلته دا پر ما ته جنجال ته وکړي دا سړي سره دا خلک ډېر راځي بل ورځ به نیولي به ولي به ګوانتانامو ته به څه کوو او امیجان کاکا هغه وخت کې کرزی رئیس جمهور و بل امیجان کاکا دومره توانایي نه لري چې ما ورته راخلاص کړي دومره غښتلی نه دی نو بناً موږ مجبور یو چې واخلو ښه د هغه چې واخلو دلته که مو یوم شي بیا کولی شي وکیل ونیسو د ځان دپاره هغه مو راخلاص کړي اجازه یې ترکۍ بیولې وو په جرمني کې بوته هغه بیا وکیل ونیوي خلاص یې کړي نو دغه دی کنې موږ الماني پاسپورت را نه اخلي موږ اوس چې ولاړ شو بېرته وطن ته د هغه وضع څنګه ده ستاسو سره په خپله د جرمنانو وضعیت څنګه دی خصوصا په د اخرو وختو کې وایي دغه خبرې ډېرې شوي دي که نه دا د نشنلیزم خبرې دا ځینې ګوندونه مثلا د کډوالو په ضد باندې کړنلارې جوړې کړي دي د افغانانو سره وضعیت څنګه دی د ټولو سره کې اول ورځ وایي کوم ما نه دي اورېدلي خو بل چا راته وویله وایي چې د راست ګوند ویانجي دا ویلي چې افغانان ډېر بېکلتوره خلک دي دا وینه عملا دا فاشیزم وایي دا راسیزم دی یو ملت یو ناڅي چې څوک دغه کې ټول دغه کې ما خپل نه جوړېدي مقصد یې بل چا راته وویل داسې خبره سره نو خو هغه خو داسې وایي هغوی هم کیدای شي یو څوک دا ووایي چې هغه ګرمه نه ده د هغوی خپل کلچر دی خپل تمدن دی خپلې هر څه دي تاسې راځئ او صاحب دا د عذابوئ بدماشۍ کوئ غلا کوئ موبایلونه تښتوئ یا مثلا د خپل کلچر یا خپل مذهب په دوی باندې تحمیلوي هغه داسې وایي هغوی چې دغه کارونه کوي د هغوی موږ د دوی څخه ډېر مخالف یو افغانان د دغو خلکو څخه د المانانو څخه د هغو خلکو ډېر مخالف دي موږ د هغو خلکو څخه نه یو په هر ملک کې ښه خلک څه بد خلک دا هغه بد خلک یې راغلي دي او پاتې دي نوي خلکو لږ لانجه جوړه کړې ده ځکه چې المانان خو نو کېدای شي په دې باندې سر خلاص نه شي چې یو افغان دا کار وکړي دوی فکر ټول افغانان داسې خبره دغه ده نو دوی باید افغانان سر خلاص کړي او بعد خو دا ده چې دا هغه خلک دغه کارونه کوي چې هلته دوی ساتلي دوی کومکونه ورکول دوی پیسې ورکول حتی زموږ د راتګ نه مخکې دوی کومکونه پیسې ورکول فکر نه کوي چې په د اخرو وختو کې تاسو چې راغلي وي په هغو وختو کې دا خبرې دومره ډېرې نه وي افغانانو به مثلا خپل درسونه به یې ویل کارونه به یې کول او بدماشۍ او دا خبرې به دومره ډېرې نه وي په د اخرو کلو کې دا کیسه زیاته شوله زه نه پوهېږم چې دا خلک چې راغلل دی داسې دي دا حالت دلته بدل شو عکس العملونه پیدا شول کولې زه داسې فکر کوم چې د یوې خوا خارجیان بیخي ډېر شوله ډېر دي د بلې خوا څخه اقتصاد په جهاني سویه باندې ضعیف دی نو دا علت هم دي کېدای شي دا تاثیر هم وکړي چې نور دوی دغونه ګنجایش نه لري چې دغونه خلک ومني بنان باید یو تعداد خلک ولاړ شي او خصوصا هغه خلک چې هیڅ نوع پرابلم نه لري اوس دغه خلک چې دغه افغانان چې دغه بد کارونه کوي ولې دا بد کارونه کوي دا هلته هم کوله مختص وي چې دغسې تربیه شوي چې دغه تربیه ده پوښتنه دا ده چې دوی چې دلته راغلي دي خو دلته دې بدل کړي ځانونه نو هم یې پاسپورټ غواړي هم غواړي چې پیسې درکړي هم دې وساتي او هم ځان هم نه بدلوي دوی ته به بدماشۍ کوي داسې خو نه کېږي ستا باور نه شي را دلته نوی مارک ورته وایي نوی مارک به روان وه یوه پیسه کښته بله پورته د بیرو بوتل په لاس کې لکه دی چې د المان پاکې وي دغسې به روان دا خو انسانیت نه دی او ډېر داسې کسان چې په جنایي جرمونو کې ښکېل وو دا یې افغانستان ته هم ولېږل که نه دوی اوس خو داسې اوازې دي چې کېدای شي چې د خارجیانو سره نور هم شرایط سخت شي که نه په دې وطن کې د دغسې خلکو سره چې جنایت کوي د دغسې خلکو سره چې دا ټولنه نظم خرابوي باید ورسره وکړي دا د دوی حق دی نه یوازې د دوی حق دی دا زموږ حق هم دی ځکه موږ په بدنامېږو د دغه خلکو د افغانستان نوم بدناموي د افغانستان د ټول افغانستان په دلته هر څوک چې دلته راځي د بلې خاورې ته هر چېرې چې وي هر څوک چې وي بلې خاورې ته چې ځې ته د خپلې خاورې د خپل وطن د افغانستان سفیر یې په حقیقت کې نماینده یې که تا ښه عمل وکړي دوی به پر دې قضاوت کوي چې افغانان ښه خلک دي که تا بد عمل وکړي دوی به قضاوت کوي لکه چې کړی دی چې دا بد خلک دي بنان دا په حقیقت کې زموږ سره دښمني کوي
مستقیمه دښمني نه. نو انجینر صاحب ډېر خوند وکړ، خبرې دي خوږې دي، خو وخت هم په خلاصېدو دی. نو کور دې ودان، کامیابي دې درته غواړم او ژوندی دې وي افغانستان، ځکه چې اوس هم معلومیږي چې 15 کاله وروسته بیا هم افغانستان خوبونه ویني او افغانستان دې یادېږي، ژبه یې، کلچر یې، خلک یې، غرونه یې، سیندونه یې، دا ټول دې یادېږي او دا زموږ د ټولو دا خبره سته موږ سره. قسم درته خورم کوم یو وطن نه هېرېږي. زه د خپل کلي هغه خړې کوڅې پر دې سړکونو ورکوم، اما روزګار داسې راغلی چې دلته ولوېدل. روزګار داسې راغلی، ما وطن جوړاوه خو نه یې پرېښودله. کنې ما دلته څه کول؟ زه انجینر او دلته دوکاندار، ما به هلته ډېر کار کړی دلته. خبره داسې ده. نو وبښئ احساساتي شو پوهېږم. یې کړی مې نه دی دا وطن او نه یې هېروم. دا سبا په دې پوه شم چې هلته یو څه وضع سمه ده ورځم. اوس دا بدبختي دا ده چې زه داسې وړې وړې لورکیانې لرم، هغه باید مکتب ووایي. ما یو څو ورځې مخکې د میرویس عزیزي سره مرکه لرله، تا به کتلي یې حتما. ما هم دا پوښتنه ترې وکړه، ما کېدای شي یو څوک له تا نه دا پوښتنه وکړي چې ته خو په دوبۍ کې د ساعت تېر دی، موټر لرې، میلیاردر یې، خپله تیاره لرې، کورونه لرې، نو چی شته افغانستان ته ځې؟ دا هم دا خبره راته وکړه، دا وطن ما باندې حق لري، دا وطن زما یادېږي، دا وطن را باندې ګران دی. کنې رښتیا هم د ده خو اوس خپله په میلیاردر دی، په میلیاردونو پیسې لري. نو ده ویلي چې زه دا 10 میلیارده ډالر په افغانستان کې لګوم، پانګونه کوم او خپله غاړه خلاصوم. نو دا خبره ده چې وطن کله د چا هېرېږي؟ وطن د چا نه هېرېږي، وطن دی. خپل وطن زما کوچنۍ لور د هغه وایي جانان وطن اوس زده کړی دی، زما ګران وطن، زما افغانستان وطن، جانان وطن، هغه زموږ ګران وطن دی، هغه زموږ جانان وطن دی، هغه زموږ ګران وطن دی. خدای دې مو بوځي. مننه. ژوندی اوسې انجینر صاحب، کور ودان. مننه.